په زنه شنه خالونه کېږده شونډو ته رنګ د دنداسې ورکړه مینه یا دې له ځایه شونډې سرې دي یا دې په شونډو دنداسې وهلې دینه دنداسه د چارمغزو د ونې پوټکی دی افغاني میرمنې او جونې ترخه دنداسه خوښوي علت یې دا ده چې په ترخې دنداسې غاښونه په سمه توګه پاکیږي او د دنداسې سور رنګ هم تر ډېر وخته پورې پر شونډو پاتې کیږي په پښتني فولکلوریکو ادبیاتو کې دنداسه ډېره یاده شوې راشه له ما نه تپوس وکړه چې دنداسه در سره څومره خوند کوي نه د هر چا خپله خپله خوښه زه د کونړ په دنداسه خوشحاله یمه افغاني میرمنو او جونو به په خپلو خوشحالیو ښادیو او د اخترونو په ورځو شپو کې دنداسه کاروله خپل غاښونه به یې پرې سپینول او خپلې شونډې به یې پرې سرې کولې که څه هم دغه توکی په کلیوالو سیمو کې اوس هم شته خو په ښارونو کې بیا دغه توکی نه کارول کیږي شونډې به سرې په دنداسه کړم سترګې به تورې ستا د جیب په رنجو کړمه رانجه او دنداسه درنه هیره نشي نښه واخله سینګار درته کوم زما لپاره بنګړي راوړه پخوا به د هغو سیمو خلکو چېرته چې د چارمغزو ونې پکې شته د خپلو کلیو او بانډو نه له ځانه سره دنداسه ښارونو ته د سوغات په توګه وړله او ځینو به خرڅوله هم مټې دې ډکې د بنګړو کړه شونډو ته رنګ د دنداسې ورکړه مینه چې سترګې تورې کړم شرمېږم چې شونډې سرې کړم غمازان مې نه پرېږدي که تاسو د غوزانو ونې لیدلې وي نو غوزان چې کله پاخه شي نو په شین پوښ کې پټ وي کلیوالې جونې بیا د غوزانو له شین پوټکي څخه هم د دنداسې په توګه ګټه اخلي جانانه ښه دنداسه راوړه چې شونډې سرې شي خامخا مزه کوینه زموږ د خوارو ساده مینه په دنداسه خپل یار پخلا کوونه په دنداسه دې شونډې سرې کړې بیا دې نارې کړې یاري تا سره کومه پیزوان په سرو شونډو مزه کړي په سپېرو شونډو دنداسه مزه کوینه سترګې دې تورې په رنجو کړه شونډو ته رنګ د دنداسې ورکړه مینه سترګې مې تورې شونډې مې سرې سره په نکریزو مې لاسونه خوند کوینه په دنداسه یې شونډې سرې دي په غونډه زنه ورته ووهئ خالونه چې سور سالو په مخ راخور کړي شونډې دې سرې لمبې سېزل کوینه